بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 د مارچ کال 2018 چې د سې شنبې ورځ او د روژې مبارکې 28مې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن موضوعات ټول نړیوال دي، د امریکا او همدارنګه د اروپا او د شرق الاوسط مسایل دي. په دغه ټول باندې بحث کوو ځکه دا د نړۍ سرنوشت همدغلته تړلی دی او د دې سره د افغانستان سرنوشت هم تړلی دی. که چېرته هلته امریکا او اسرائیل به حساب دغه کیږي وهل کیږي نو بیلنس د منطقې له منځه ځي او امریکا د غاړه حتما قدم ږدي پاکستان او هندوستان خواته، نو هغه وزن ټول دې خواته راځي. دا خطر ډېر زیات موجود دی. او بل دا دی که چېرته مسله د اتوم خواته ځي دا هم دغه دی. نو په دغه موضوعاتو باندې نن سره خبرې کوو. لومړی له هر څه د مخې او شروع په دې کوو چې پاکستان یهودي نظام او اسرائیلي نظام یو ځل بیا د افغانستان په پلازمینه کابل باندې خونړی برید کړی دی او دا برید بیا یو ځل په روغتون باندې کړی. دا هغه روغتون دی چې دلته زموږ تاسو د روږدو بیمارانو، یعنی څوک چې په مخدره موادو معتاد دي او روږد شوي دي، هغې باندې برید شوی دی. دغه چې داسې کسانو چې یعنې لږ وخت پاتې و چې د دې صحتیاب شي او ټولنې ته په سالمه توګه باندې وړاندې کړلی شي، دا یې وهلي دي، وژلي دي، زخمیان کړي دي. ټول هغه بلډینګ چې تاسو هغه صحنه وګورئ ټول ته اور اچول شوی دی او ډېر پکې ټپیان او مړي دي او بعضې د سیمې نه وتي دي. دارنګې د پاکستان خپل جابرانه هغه خونخواره او خلاف د نړیوالو قوانینو اقدام کړی دی. ځکه چې تاسو معلومه ده چې په دغې روغتون باندې برید اجازه نشته دی. دا نظامي هدف نه وي د یو نظام لپاره، خو پاکستان قصداً دا کار کوي. پاکستان چې د خدای په کور باندې لحاظ نه کوي. تاسو معلومه وه چې هلته په پکتیکا کې چې په دغه وکړه، په مسجد باندې برید وکړه او بیا یې وویل چې دلته ترهګرو او قرآن شریفونو ته یې اور واچو. انشاءالله همدغه قرآن او دغه به د پیغمبر او د الله کلام به چې دی دا به دوی شرموي او انشاءالله پاکستان به د لوی ناکامۍ سره مخ کیږي. زموږ ټولو شهیدانو ته د لوی رب العزت نه جنت فردوس او کورنیو ته صبر جمیل غواړو. انا لله و انا الیه راجعون. الله دې زموږ تاسو خوره د دې مصیبتونه او د دغسې د اسرائیل د دغې بریدونه په خیر خلاصه کړي. ځکه یو اسرائیل هلته په غزه باندې لګیا دی، ظلم روان دی، یو اسرائیل دلته موږ سره خدای دغه کړی دی. زموږ خپل په خوره راته پروت دی، خپله خوره به یې آزاده کړو انشاءالله. راځم نړیوالو موضوعاتو ته. امریکا په یو مخمسه کې او په یو تاریخي مشکل سره مخامخ ده. د ټولو شیطاني اعمالو نه کار واخیسته، د ډېر فریب او د غولونکي کارونو نه کار واخیسته، خو یو هم کار ونه کړ. ویې غوښتل چې عربان د ایران سره ولویږي، ونه شو. خپل غربي ملګري راوغوښتل چې راځئ هرمز خلاص کړو چې تاسو ته تیل راشي، هغه یې ورسره ونه منله. یو مملکت هم ورسره ونه منله، جاپان ونه منله، استرالیا ونه منله، چین ونه منله، جرمني ونه منله، انګلستان، همدارنګه ایټالیا، کوریای جنوبي. یعنې داسې مملکت نه دی چې دی ورته مخ واړو. هغه یې ټولو دا رد کړلی، ویل چې دې جنګ ته موږ نه رادنګو، دا ستا جنګ دی خپله یې وکړه. نو په داسې یو حالت کې د ډونالډ ټرمپ حالت د لیدلو دی په دې چې وضع یې ډېره خرابه ده. جنګ ته یې دنګلي دي، خو اوس لاره د وتو ورته نه ده معلومه چې څنګه د ده نه بیرون راوځي. امریکا فعلا درې حالته دي چې په هغې باندې لګیا دي دوی کار کوي. یو خو دا دی چې دوی به د شرق الاوسط نه وځي، کوم شی چې ایران ورته وایي دې نه به کاملا وځي، خپل قوا به ټولوي او ګلم به هم ټولوي. نو په هغه صورت کې اسرائیل یتیم پاتې کیږي او بیا عربان د هغې په حساب و کتاب رسېدی. ځکه چې امریکا نه اسرائیل ځان نشي ټینګولی، د عربانو ته د اسرائیل ځان نشي ټینګولی، خو د امریکا د B-52 د طیارو د میزایلونو زور دی چې نظام یې هلته قایم دی.
نو امریکا په دې فکر کوي که دا د دې سیمې ځي نو دغه یتیم پاتې کیږي اسرائیل. دویم حالت دا دی چې مستقیما نظامی برید وکړي، خپل قوا هلته کوزه کړي چې هغې باندې موږ تاسو د تېرو 2 ورځو خبرې کړي چې هغه اسانه نه دی، مصرف یې ډېر زیات جګ دی، اوږد جنګ دی، تلفات د امریکا به ډېر زیات دي او لوی پوځ ورته پکار دی چې دا د ایران غوندې لویه خاوره کې چې 90 میلیونه نفوس لري او هغه غیرنیزه ملک دی، والله عالم که دی ډېر زیات ټینګ شي. د افغانستان 40 میلیونه که دی ووهله او که ویتنام وهلي دي نو ایران کې خو بالکل وهل کیږي. دریم آپشن دی سره دا پاتې کیږي، دریم لاره چې دی اتومي قدرت نه کار واخلي، اتوم نه کار واخلي او جنگ وغواړي ختم کړي. خو په هغه صورت کې جنگ ختمیږي نه، ځکه چې چین او روسیې ویلي دي که په صورت دی چې امریکا اتوم استعمال کړي موږ بېطرفه نشو پاتې کېدلی، یعنې دوی بیرته اتوم استعمالوي. چې دا اتوم استعمالېږي نو دا نړیوال جنگ دی او اتوم په اتوم سره نړۍ کې څه نه پاتې کېږي، 80% کم از کم د نړۍ له منځه ځي په داسې حالت کې، ځکه چې دا قاره پیما دغه به امریکا ته ځي، هلته به اتوم وړي، هغه به د هغې نه راځي دلته دې سیمه کې اتوم اچوي، بیا دی به په چین باندې اچوي، چین به بیرته په امریکا اچوي، هغې به په روسیې اچوي، نو ټوله سیمه اور اخلي او تباه کېږي. د همدې لپاره ویل کېږي چې اتومي جنګ که ونښته 80% د بشریت دا دغه چې دی دا نصف نابود کېږي. راځم دویمه مسئلې ته. علي لاریجاني د ایران د امنیتي شورا رئیس یو خپل په ټویټر یا په ایکس پاڼه کې یو 6 ټکي لیکلي دي، اسلامي نړۍ ته دا خطاب کړی دی، یعنې امت اسلامي ته دا خطاب کړی دی. من حیث یو مسلمان دغه کړی دی چې باید موږ تاسو بیداره شو، متحد شو، باید لاسونه سره ورکو. د لیکلي دي چې د مذاکراتو تر نامه لاندې، اول ټکی دا دی، د مذاکراتو تر نامه لاندې امریکا او اسرائیل موږ سره فریبکاري وکړه، د دغلې نه کار واخیسته، موږ یې په خبرو کې ګرم کړلو، خپله برنامې جوړې کړې او برید یې وکړه او 2 ځلې دا کار موږ سره وکړه. دویم دا ګیله لري چې دنیا او اسلامي نړۍ د ایران د دې جنګ کې بېطرفه پاتې شول او ایران په یوازې ځان باندې د نړۍ د یو لوی سوپر طاقت سره او د هغې په حساب بچکي سره اسرائیل سره په جنگ شو او الحمدلله اوس هم ایران دا توانېدلی دی چې امریکا داسې یو حالت ته راولي چې اوس لاره د فرار لټۍ، د ګریز لاره لټۍ، خو هغه ورسره نشته دی. خدای وایي چې موږ یوازې پاتې شولو، اسلامي نړۍ را سره ونه درېدله. دریم ټکی دی دا وایي چې ایران په مقابل د لوی شیطان او وړوکي شیطان کې خپل موقف ونیوه، خو بعضې اسلامي ممالک چې دي دا ثابت پاتې نشول خپل په موقف کې. او دی بیا دلته د پیغمبر د خدای نه یو روایت کوي چې دی وایي چې پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم وایي که وخت کله چې یو مسلمان په تاسو غږ وکړي چې زه مسلمان یم ما سره کومک وکړه او دغه مسلمان هغه غږ واوري او ځواب ورنه کړي، د ده په اسلام او مسلمانۍ کې شک دی. نو دی وایي چې موږ مسلمانه خاوره وو، ایران یو اسلامي خاوره ده، مسلمانان دي، خپل په اسلامي ورونو باندې غږ وکړه، دی بیرته ځواب ورنه کړه. یعنې همغه دغه روایت د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته تطبیقوي چې یعنې موږ سره خپل مسلمانانو هغه کار ونه کړه نو د غږ ځواب که نه ورکوې نو بیا ته مسلمان نه یې. دی بیا څلورم ټکی دا وایي چې حتی بعضې اسلامي ملکونو زیاده روي م وکړله او د اسرائیل او د امریکا دفاع یې وکړله، ځکه چې موږ کله یې دی په امریکا او د اسرائیل په اډو باندې برید وکړ نو دی دا وویلې چې دا برید چې دی د دوی پر خاوره باندې دی او دا دوی ته زیان رسیږي، نو دی خپل موقف داسې ښکاره کړه چې د حملې باید ونه شي. نو دی وایي چې دا صحیح نه دی، موږ په اسلامي خاوره حمله نه ده کړې، موږ خو په امریکایانو حمله کړې ده. نو دا وایي چې دلته د دوی هغه موقف درست نه و. بیا دی یادونه کوي چې کله د همدغې عربي نړۍ لپاره امریکایانو داعش جوړ کړ او عربي نړۍ پې وهله، نو موږ د عربي نړۍ تر څنګ ودرېدلو او موږ د داعش په خلاف وجنګېدلو، اما کله چې زموږ نوبت راغی موږ سره څوک ونه درېدل. او دی بیا وایي چې امریکا چې ده، امریکا ستاسو هم دښمنه ده، زموږ هم دښمنه ده
او که یو خواته ستاسو هغه دښمن دی چې تاسو ته د دوست په لباس کې دی دې غاړه زمونږ یو یعنې جبهې مقاومت دی ځان د جبهې مقاومت د اسلامي نړۍ ګڼي وایي موږ دې غاړه موږ یو نو تاسو خپله فکر کړئ تاسو چا سره ودرېږئ آیا د امریکا تر څنګ ودرېږئ یا د یو مسلمان ورور تر څنګ ودرېږئ پنځم ټکی دا وایي چې لږ ذره معطل وکئ لږ ذره وقفه واخلئ او لږ ذره فکر وکئ امریکا او اسرائیل ستاسو دوست نه دی اسرائیل ستاسو دښمن دی او ښه تفکر وکئ ځکه دا ستاسو د آینده مسئله ده ایران صادقانه ستاسو په طرف ولاړ دی او هیڅکله به ستاسو په سر ځان برتره او اوچت ونه ګڼي موږ او تاسو یو ورونه سو او متحدانه او متفقانه باید دې جنګ کې سره ودرېږو په شپږم ټکي کې وایي چې د اسلامي نړۍ اتحاد او د امت اسلامي اتحاد د وخت ضرورت دی دا زموږ قوت زیاتوي او دا چې دی زموږ امنیت قوي کوي زموږ د سیمې تضمین راته راکوي او زموږ استقلال او ازادي هم تضمین کیږي نو په دې اساس باندې موږ اتحاد او اتفاق ته نهایت اړین او ضرورت وخت دی چې باید سره وشي نو دا د دې شپږ ټکي چې نن خپل په ټویټر اسلامي نړۍ ته لیکلي دي هیله ده چې ټول اسلامي نړۍ بیداره شي او رښتیا په ده باندې عمل وکړي دا به د اسلام نړۍ لپاره بهتره وي راځم نور متفرقه نړیوال خبرونه ته په د امریکا په نظامی اډه باندې یعنی په امارات متحده کې په یو نظامی ډیپو کې د انفلاقي موادو اور اخیستی دی او یعنی د ایران د میزایل په نتیجه کې او کاملا تباه شوی دی نیویورک ټایمز وایي چې عربستان سعودي د ایران او د امریکا د جنگ اوږدواله غواړي اما محمد بن سلمان دا خبره رد کړې ده هغې وایي چې نه موږ د جنگ اوږدواله نه غواړو خو بعضې مبصرینو دا ویلی دی چې هغوی پس شه د دې جنگ اوږدواله غواړي ځکه چې په دې کې اسرائیل او امریکا دواړه ځپل کیږي او ایران هم تضیفه کیږي چې د عربستان سعودي په خوښه دی او په هغې په همدې تمه دي بل دا دی چې د ایران هغه کومې کشتیګانې چې هندوستان نیولې وې په بحر هند کې چې امریکا ورته اشاره کړې وه تاسو یو 10 ورځې مخکې دا خبره کړې وه موږ اوس هغه کشتیګانو مقابل کې ایران ورته ویلي چې که دا کشتیګانې مې راخوښې کړې راکړې نو موږ به د هرمز د تنګې نه تاسو ته د کشتۍ تېرېدلو اجازه درکړو تاسو کولی شئ پټرول واخلئ خپل خاورې ته یې ویسئ دا اجازه درکوو په دې شرط چې تاسو زموږ کشتیګانې راواپس کړئ بل خبر دا دی پس له هغې نه چې اروپایي ټولنې د ټرمپ خبرو ته مثبت ځواب ورنه کړ ټرمپ هغوی تهدید کړي په دې دي چې د هغې تصمیم عواقب به ښه نه او په آینده کې کیدای شي تاسو د لوی قیمت ادا کوي بل خبر دا دی چې د اسپانیې صدر اعظم پدرو یا سانچس چې دی د ملګرو ملتونو په هکله خبرې کړي دی ویلي چې دغه سازمان د کاره وتی دی او بالخصوص دی دا ویتو پاور چې دی دا ویتو رایه چې ده دا د په حساب یو غلط اقدام دی دا غلط استفاده کیږي دی نه بې مثال د فلسطین ورکړی دی چې د فلسطین خلکو په هکله همیش شورا د ملګرو ملتونو مشوره رایه مثبته ورکړې ده مګم یو ویتو پاور یعنی امریکا هغه ویتو کړی او مسله ختمه شوې ده نو دی وایي چې دا د ویتو قدرت صلاحیت چې دی د یو مملکت سره او د ټولو حقوق تر خپو لاندې کوي دا یو غلطه طریقه ده باید دا د منځه لاړه شي ملګرو ملتونو باید د سره جوړ شي نوي قوانینو سره نوي سټرکچر سره او داسې ظالمانه حقوق یو مملکت هم ورنه کړلی شي ځکه چې که چېرته د دنیا 143 مملکت وایي چې فلسطین یو دولت دی او په رسمیت باید وپېژندل شي نو امریکا هم باید د هغه احترام وکړي نه چې د ټولو رایه واخلي ویتو کړي او کاملا یې له منځه یوسي نو دا ډېر یو ښه ټکي ته د ورور د خبر چې دی دغه کړی دی یعنی د توجه کړې ده بالخصوص یعنی صدر اعظم د اسپانیې د ښه ټکي ته توجه شوې ده او دا واقعا د ډېر دردونو مدوا به که چېرته دا کار وشي او د اوس د نړۍ ډېر زیات قدرتونه دې ته متوجه شوي دي چې د ملګرو ملتونو کې ستونزه دا باید حل شي د ایران ولسمشر د مصر نظامي دیکتاتور او د یهودانو خورایي السیسي سره
اوږدې خبرې کړې دي او د سیمې او مسایلو باندې کاملا سره اظهار د نظر کړی دی. همدارنګه محمد بن سلمان او د امارات متحده د شیخ ترمنځ هم خبرې شوې دي. تاسو معلومه ده چې امارات متحده عربي او د عربستان سعودي ترمنځ حالات د کړکېچن دي. د وختو کې خبرې نه کولې، خو نن یې سره زنګ وهلی، خبرې کړې او د سیمې او په دې حالاتو باندې سره تبادله د افکارو یې کړې ده. دا و زموږ د نن ورځې خبرونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې بیا دوباره ستاسو حضور ته راځم، هیله ده چې زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، زنګوله ووهئ او دا د خپل دوستانو سره شریک کړئ. په همدې هیله تاسو لوی پروردګار ته سپارم. وما علینا الا البلاغ.